روایاتو تر مخې نیازک خانه غزل نه مخکې یو څو ټوټې شعرونه در سره شریکوم. هغه مصروف دی خو زما دپاره نور خو فارغ دی د هر چا دپاره. هغه مصروف دی خو زما دپاره نور خو فارغ دی د هر چا دپاره. د زړه له تاوه خولې شوی یم د زړه له تاوه خولې شوی یم ګریوان به خلاص کړم د هوا دپاره. د زړه له تاوه خولې شوی یم ګریوان به خلاص کړم د هوا دپاره. یوسفزی صاحب د یو څو شعرونه دي. تګین مر پرې سوي لوي تنده ماتوله ساس کی پرخه د ګل د پاڼو څخله زمکې باندې یو ګیلاس تیزاب واوړېدلې زمکې باندې یو ګیلاس تیزاب واوړېدلې زګې راوتو د خولې جوسه یې خوټ کېدله هلته چې سلی په نالیدونکو پښو به راغله هلته چې سلی په نالیدونکو پښو به راغله بنده دروازه به زنځیر ولې ټکوله شګې د دریاب په کنارې ناستې وې اورې شګې د دریاب په کنارې ناستې وې اورې هسې د موجونو تماشا به یې کوله ځواک چې د رڼا به د خلا په میدان خور شو ځواک چې د رڼا به د خلا په میدان خور شو زر زر به تیارې خپله لمن راغونډوله غم لکه د ونې په یوه پښه نن ولاړو غم لکه د ونې په یوه پښه نن ولاړو زغمه کاڼې زړه کې اراده یې وابدله نن یو نجومي اسمان کې خښ سترګې بوخت و نن یو نجومي اسمان کې خښ سترګې بوخت و تتو غوندې ستورو ته یې ګوته اوږدوله ما ته خپل ضمیر په مخ څپېړه ورا کړې ما ته خپل ضمیر په مخ څپېړه ورا کړې تللم به وهمې قرآن لار به ورکېدله نن سبا مې حافظه هغه کمره ده چې چبي د تلې سیند کې پرته ده زړه د تلې د زنځیر هغه کونډه ده زړه د تلې د زنځیر هغه کونډه ده چې د غم او خواخۍ جوړه پرې توله ده د بجلۍ تارونه کرنډ لکه چې راکړي د بجلۍ تارونه کرنډ لکه چې راکړي داسې تکه زیړه وخت مې څهره ده د بجلۍ تارونه کرنډ لکه چې راکړي داسې تکه زیړه وخت مې څهره ده هم په سترګه مې پرده راګرځي اورې هم په سترګه مې پرده راګرځي اورې هم ګرده کې مې د کاڼي اوازه ده هم په سترګه مې پرده راګرځي اورې هم ګرده کې مې د کاڼي اوازه ده ژوند بس خوب کې د انسان په شکل ګورم ژوند بس خوب کې د انسان په شکل ګورم جنگ کې مړ دی او شلیدلې یې سینه ده ژوند بس خوب کې د انسان په شکل ګورم جنگ کې مړ دی او شلیدلې یې سینه ده تنها شوی سړی لاس تر زنې ناست دی تنها شوی سړی لاس تر زنې ناست دی شاید زړه یې راکش کړي څه کیسه ده شاعر څه دی د خیالونو یو دکان دی شاعر څه دی د خیالونو یو دکان دی شاعري څه ده
د دې دکان کاته ده دا غزل به وهمي کله ویلې کله دا غزل به وهمي کله ویلې کله په کاغذ کې ډنګه شوې ترې نیټه ده د خپل ځوانۍ قبر ته لاس لپه په دعاو بوډا غوندې یو کس و د وخت ستره مقبره کې ویښته مې واورین شوي که ویښته مې تک سپین شوي ویښته مې واورین شوي که ویښته مې تک سپین شوي څه فرق خو راغلی آینې زما څهره کې